قتل ګمون صاحب تپاس پرې چې راشي زړه مې غورځېږي خدایه بیا کومه برباده راځي زړه مې غورځېږي خدایه بیا کومه برباده راځي خلک د ژوند په تکل ځي او نامراده راځي د سرو سپینو او نازکو پیغلو خار یې منم د سرو سپینو او نازکو پیغلو خار یې منم زما قاتل مگر له دې اسلام آباد راځي د سرو سپینو او نازکو پیغلو خار یې منم زما قاتل مگر له دې اسلام آباد راځي ستا د خبرو هنر زده ګنې تاریخ وګوره ستا د خبرو هنر زده ګنې تاریخ وګوره هر سرشیندونکی ازمری له دې هېواده راځي څو شعرونه نور دي چې دا سړی ټوله شپه کیسې وکړي د ړنګې یارۍ او بیا سهار وختي دیاړۍ لځي پر هر څه کوي او چا چې وجلی یم هغه راله تمغې راکوي دوی د شپې څه کانې کوي او بیا سهار څه کوي دا خلک توان د بغاوت لري خو نه یې کوي د چا چې زړه د الوت نه یي په وزر څه کوي څو دا خلک توان د بغاوت لري خو نه یې کوي د چا چې زړه د الوت نه یي په وزر څه کوي او ژوند مې مه اخله مننه ژوند مې مه اخله جرګه را سره وکړه د ټوپک خلاف ناره را سره وکړه و زما و ناکامیو ته لیواله راځه چې اوس قدمه را سره وکړه و زما و ناکامیو ته لیواله راځه چې اوس قدمه را سره وکړه او ما درجار کړي ستا د 200 تسپونه څو خبرې په چمبه را سره وکړه ما درزار کړي ستا د 200 تسپونه څو خبرې په چمبه را سره وکړه په لوېدلي زړه مې څومره هنر راوړه ما د خپلو ناکامیو خبر راوړه د قاتل داسې ژوندی بیانیه وه چې مقتول ورله په خپله خنجر راوړه د قاتل داسې ژوندی بیانیه وه چې مقتول ورله په خپله خنجر راوړه او خودکشیو ته نوبت کې خلک ناستو ما د ژوند پنډوکې بیرته په سر راوړه او څو شعرونه دي چې ټوپک به بیا راکوي ټوپک به بیا راکوي سر به مې روغ بیا نه راځي ماله د خپلو پرهرونو نه حیا نه راځي او ما خپل زخمونه د کوټې د پاسه وغوړول خو ستا د لورې نه مرهم هوا نه راځي او څو شعرونه دي چې د اسمانونو خدایه ستا نه هم خطر نه کوي د ځمکې خدای وګوره رحم په بشر نه کوي او دوی که په ټوله لاره ډار د بلا نه وړي دا خلک ولې بیا کیسې د خپل سفر نه کوي او بره پرواز لري د ښکته غورځېدلو امکان څه نادیده خلک له دې ویرې وزر نه کوي او د خبرلوڅو په محفل کې راګیر شوی یم خپله وړه خبره هیڅوک مختصر نه کوي او دا چې نارې وهي دا چپو لکه مړي پخوا دا چې نارې وهي دا چپو لکه مړي پخوا بیا هم غزل وایي چې ستا وینا اثر نه کوي مننه چې دا غونډه دوی د قامي خدمت په توګه دلته رابللې وه او ډېره کامیابه غونډه ده زه ورته مبارکي ورکوم همدې صاحب وایي چې په څه د مروره چرته تلې د پښتو په څه د مروره چرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو د بل سره خو خیر ډېرې بانې ډېر جوابونه
دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو او نه صاحب داسې نه ده مونږ چرې داسې نه کوو نه صاحب داسې نه ده مونږ چرې داسې نه کوو مونږ مینه کې هم جنګ کې هم پاللې د پښتو او زما د خیال د حسن د بیان په کالو پوره زما د خیال د حسن د بیان په کالو پوره که ښکلې ده په ژبو کې خو ښکلې د پښتو نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ نه ناورم زه ناورم نغارې د ازادۍ زما چې پکې بند په بند تړلې د پښتو ژبه چې دا د ثقافت د کلتور د ملا تیر بللی شي او چې کوم کلتور د ژبې نه محروم وي نو هغه د هغې ملا ماتی هغه نه پاڅېدی شي نه کېناستی شي نه ګرځېدی شي زمونږ د نننۍ ورځې په حواله چې کله خبره کوو په دنیا به نظر اچو په دنیا کې هغه ژبې مخ په وړاندې ځي کومې ژبې چې د نصاب ژبې کومه ژبه چې د عدالت ژبه کومه ژبه چې د روزګار او د کاروبار او د مارکیټ ژبه او کومه ژبه چې د رسنۍ یعنې د میډیا ژبه نو هغه ژبه ترقي کوي تاسو لږ په خپله ژبه سوچ وکړئ چې ستاسو ژبه کم ځای ده ستاسو د ژبې معیار او مقام کم دی بله دا خبره ده چې زمونږ بچو ته په نورو ژبو کې تعلیم ورکولی کېږي زه هغه خبرې بالکل نه وایم کومې چې ملګرو کړي دي او خاص کر خادم حسین صاحب چې کومې خبرې وکړي ماشاءالله ډېر په ښکلي ډول تفصیل بیان کړو نو زه د هغې نه که څه خواو شاته ځم نو ځم به په هغه لاره بیا نه ځم دا باندې تسلي بخش خبرې شوي دي نو کوم زمونږ بچو ته چې کوم انداز کې سبق ښودلی کېږي نو تاسو ګورئ چې پردۍ ژبه کوم بچی وایي نو هغه بچی پردی مذهب وایي پردی تاریخ وایي پردي اتلان وایي پردي اقدار وایي پردي روایات وایي پردی تاریخ وایي او چې خپله ژبه نه وایي نو خپل ته دغه هر څه شاته پاتې یعنې د خپلې ژبې نه ویلو په وجه دا ټول هر څه خپل پاتې شو او چې کله پردی وایي نو پردي زده کوي او خپلې هېروي نو په دې سوچ پکار دی په دې سوچ پکار دی چې که چېرې موږ ګورو د اقوام متحده د چارټر مطابق هغې وایي چې بچي ته بنیادي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکوي دلته د هغه قانون خلاف ورزي کېږي چې بچي ته تعلیم په مورنۍ ژبه کې نه ورکولی کېږي او تاسو وګورئ په پاکستان کې سندیان چې دي هغوی لګیا دي بچي ته تعلیم هم په مورنۍ ژبه کې ورکوي د هغوی عدالت هم په مورنۍ ژبه کې دی د هغوی مارکیټ هم په مورنۍ ژبه کې دی د هغوی میډیا هم په مورنۍ ژبه کې دی هېڅ نقصان ونه شو که د چا دا خیال وي چې دې سره به نقصان شي چې که سندی سندی شي او یا پنجابی پنجابی شي یا پښتون پښتون شي نو نقصان به وشي زه خو دا ګڼم چې فایده به وشي لکه څنګه چې د دنیا قانون دی چې بچي ته به اول مورنۍ ژبه ښیي د هغې نه پس به دی نور تعلیم او علم زده کوي نو چې کله هغه زده کړي نه وي څه تاسو ګورئ کله چې مونږ خپله ژبه نه وایو نو څنګه چې خادم حسین صاحب وفرمایل چې مونږ نه خپل روایات خپل اقدار خپل فولکلور هر څه زمونږ نه شاته پاتې کېږي زمونږ ولسیات چې دي هغه زمونږ نه شاته پاتې کېږي لکه مونږ د ټپې نه محرومه کېږو مونږ د چاربیتې نه محرومه کېږو مونږ د خپلو مشرانو د قصو نه محرومه کېږو ما ته به دا ټپه بیا څوک وایي چې زما پښتو زما سرمنده زما پښتو زما سرمنده دا نورې ژبې د لباس په شانې دي نه دا به ما ته څوک وایي او ما ته به دا څوک وایي چې یاره ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه ما ته به دا څوک وایي او په دې به ما څنګه څوک پوهېږي نو زه زما بچی چې دی ډېر مظلوم بچی دی او د دې مظلوم بچي دپاره کار کول غواړي او تر اوسه پورې چې د دې مظلوم بچي دپاره چا کار کړی دی نو هغه د هغې یو څو مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم
هغه دا دی چې کله د آفتاب خان حکومتونو په هغې کې مونږ بیا بیا به تلو هغوی ته وویل چې یاره د پښتو یو چینل په کار دی نو هغوی یو PTV2 په نوم باندې یو چینل و که ستاسو یاد وي څو ورځې وچلېدو هغه بیا ختم شو هغوی دغه کارنامه کړې وه بیا چې کله د حیدر هوتي خان حکومت و نو په هغه وخت کې په بټخیله کې مونږ یو کتاب میله کړې وه نو په هغې کې عاقل شاه صاحب په هغه وخت کې د ثقافت وزیر و نو څلور شپږ وزیران راغلي وو خو مونږ عاقل شاه صاحب ته ما په خپل تقریر کې وویل چې زمونږ په دې صوبه کې اړو څوک سړی نشته چې مونږ کله په لاهور کې په کراچۍ کې یا په نورو هېوادونو کې کوزیږو په ایرپورټ باندې د هغه ایرپورټ نوم دی یو اتل په نوم باندې نو ما زمونږ په دې صوبه کې اړو څوک سړی نشته چې زمونږ د دې ایرپورټ دا نوم پې کېښودی شي بس دومره خبره مونږ وکړه دویم هم دا وکړه چې مونږ لاړ شو سند ته پنجاب ته نو هلته د کلچر په نوم باندې څلور شپږ عمارتونه یې څلور شپږ ادارې او زمونږ د سره کلچر ډایرکټریټ نشته نو د هغې نه پس همغه د عاقل شاه صاحب په دور کې دا دواړه مسلې حل شوې کلچر ډایرکټریټ هم جوړ شو د هغې سره کار روان شو د هغې سره به کتابونه چاپ کېدل د لیکوالانو سره د لیکوالانو د کونډو یتیمانو سره مرسته کېده مالي مرسته کېده هغه سلسله اوس نشته د څلورو پنځه کالو نه هغه سلسله بلکل بنده ده زمونږ لیکوالان زمونږ کتابونه بلکل نه چاپ کېږي د دې سره سره زمونږ څو ځله مونږ مختلف قسمه مطالبې او ویناګانې وکړې خو هغې ته هغسې پاملرنه ونه شوه نو زه ګڼم چې کومو خلکو په تاریخ کې چې کوم زمونږ د صوبې تاریخ ته ګورئ چې چا زمونږ د ژبې زمونږ د کلتور دپاره کار کړی دی نو هغه د حیدر هوتي خان په حکومت کې چې سردار حسین خان بابک د تعلیم وزیر و هغې فیصله کړې وه او اسمبلۍ قانون جوړ کړی و چې د اول ټولګي نه واله تر 12مه پورې به بچي ته د لازمي مضمون په توګه باندې خپله مورنۍ ژبه ښودلی شي او بله خبره پکې تاریخي دا وه د ټولو نه غټه خبره چې که تاسو خیال کړی په شروع کې به مونږ خفه وو چې یاره دوی لکه د سند په شان فیصله به یې کړې وی نو ټیک به وه لکه د سند په شان فیصله په کار وه چې هغې سند کې چې څوک اوسېږي نو که مرې او کچوې سندي به وایي نو مونږ وایي چې داسې فیصله په کار وه خو چونکې د دوی په شا باندې د باچا خان په شان انسان دوست سړی موجود یو هستي موجوده وه نو د دوی فیصله څه وه هغه ډېره تاریخي فیصله ده زمونږ په دې ټول وطن کې داسې فیصله نه ده شوې تاریخي وه چې زمونږ د صوبې 5 غټې ژبې پښتو هندکو سرایکي کوار او کوهستاني دا ژبې چې دي په دې ژبو کې به بچي ته د لازمي مضمون په توګه د اول نه تر 12مه خپله ژبه ښودلی شي دا احسان چې دی دا په دې قوم باندې ډیر کړی او د دغې په وجه باندې تر اوسه پورې مطلب دا دی چې هغه شیخ النافظ نه دی دوی 2013 لیکلی و چې په هغې پورې به دا نافظ کېږي خو کار پې روان دی ډېر سست دی او ډېر بېکاره دی نو زه صرف دا ویل غواړم چې زمونږ د ژبې دپاره چې څوک کار کول غواړي نو هغه زمونږ دوستان دي چې څوک کار نه کول غواړي نو هغه زمونږ دشمنان دي ځکه چې هغوی زمونږ سره په خوږه کې دشمني کوي زمونږ د ژبې زمونږ د تاریخ زمونږ د اتلانو زما د پلار نه زما د نیکه نه منکر دی او مطلب دا دی چې راځي زما په ووټ باندې په اسمبلۍ کې ناست دی نو د دې په هکله تاسو له سوچ پکار دی که چېرې دا سوچ هم ونه کړو نو ډېر غټ تاوان به ومومئ او چې څومره تاوان شوی د دې نه وروسته نور هم تاوان کېږي او نور هم تاوان کېږي او دا سلسله به همدغسې روان وي که ستاسو د الیکشن او د ووټ مقصد دا وي که ستاسو د الیکشن او د ووټ مقصد دا وي چې زما بچی د ښاد شي نو مطلب دا دی چې هغه خلک په کار داسې راشي چې کوم خلک تا ښاد لیدل غواړي ستا دپاره کار کول غواړي نو زه خبرې اوږدوم نه خو صرف دومره وایم چې زمونږ هغه ژبې چې تاسو د ټول یورپ ته وګورئ د چین ته وګورئ جاپان جرمني فرانس امریکې ته وګورئ د دې خوا مشرقي هېوادونو ته وګورئ تر سریلنکا تر دغه پورې لاړ شئ سنګاپور پورې د دې ټولو هېوادونو تاسو وګورئ د هغوی د ترقۍ صرف یو راز دی او هغه دا دی چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې
د هغې صرف یو راز دی او مونږ د هغې پیښې کوو نو د هغې ژبې مونږ راخلو خپلې د تعلیم ژبې ګرځوو نو په کار دا ده مونږ د دې نه زه د دې نه منکر نه یم چې یاره انګریزي دي زما بچی نه زده کوي زده کوي دي شل ځله دې زده کړي په دې چې په دنیا سره به پرې روزګار چلی بل په انګریزۍ کې پیسې دي په پښتو کې خو مونږ چې کله دا نصاب جوړ کړو دا یو ډېره اهم قصه ده ډاکټر صاحب دا واورئ چې کله دا نصاب مونږ جوړ کړو دا زما په نګرانۍ کې دغه نصاب جوړ شوی او چې کله جوړېدو د پښتو نصاب زما په مشرۍ کې جوړ شو نو چې کله جوړ شو 40 کسان 40 ورځې مونږ کېنول او هغه نصاب جوړ شو 40 ورځې په وقفو اول هغې زه تربیت کړم بیا د هغې نه پس بیا ما د 40 کسانو نه کار اخیستو نو چې کله دا تیار شو ما پریزنټیشن کوم اف بی ایګان او وزیران او ډایرکټران او سیکرټریان او ټول ناست دي نو چې کله ما پریزنټیشن وکړو نو په هغې کې په آخر کې ما وویل چې دې له به دغسې استاد پکار وي څنګه چې د انګریزۍ دی SET سینیر انګلیش ټیچر نو ما دې له به پکار وي SPT سینیر پښتو ټیچر نو سیکرټري صاحب راپاڅېدو ما ته وویل چې سر we all are Pashtuns and we can teach Pashto very easily. I think there is no need of special teacher for Pashto. نو ما را ډېره سخته غوسه هم راغله چې اوس دی په دې هم نه پوهېږي ما ورته وویل by the grace of Allah we all are Muslims and there is no need of special teacher for Islamiyat as well. د هغې نه پس هغه پاڅېد او ما ته وایي چې بس سر اوس زه په خبره پوه شوم چې پښتو ته د خپل استاد ضرورت شته نو تر هغې وخته مونږ ترقي نشو کولی تر څو چې مونږ بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم نه یې ورکړی تر څو چې مونږ د خپل ثقافت د خپل تهذیب د خپل تمدن د خپل تاریخ د خپلو اتلانو نه یو خبر پښتنو په هندوستان 400-500 کاله حکومت کړی دی زما بچو ته نشته پته هغوی ته پته نشته چې احمدشاه ابدالي څوک و شیرشاه سوري څوک و میرویس نیکه څوک دی او هغه ته دا پته نشته چې خلجان څوک و دوی ورته خلجان وایي زموږ غلجان دي هغوی ته دا پته نشته چې درانیان څوک و هغوی ته دا پته نشته چې غوریان څوک و نو زما بچو ته خپل لیکونه نه دي معلوم چې څوک دي هغوی څه کړي دي ان تر دې چې دا اوسنی تاریخ ورته هم نه دی معلوم هغوی ته دا هم پته نشته چې یاره باچا خان څوک فقیر اپی څوک حاجي صاحب تورنګزی څوک ایمل خان او دریا خان څوک هغوی ته هېڅ پته نشته نو دا چې خپله ژبه وایي نو دا به ورته بیا په نصاب کې ښودلی کېږي او کوم نصاب چې مونږ جوړ کړی نو دا ټول پکې شته دا ټول پکې ډېر په ښه ډول شته چې هغه نصاب نافظ شي بله زه په دې لویه ورځ باندې ستاسو د ټولو په ډاډ باندې دا خبره کوم دا کمې 3 خبرې چې ستاسو نه په لاسونو اوچتولو باندې خادم حسین صاحب تپوس کړی نو دغه زموږ د دې نننۍ ورځې قراردادونه دي دغه زموږ د نننۍ ورځې صحافیان ملګري دي خاص کر ځان سره په پیس کې پورې وتړي چې دا زموږ د نننۍ ورځې قراردادونه دي په دنیا کې چیرې هم یو قوم د خپلې ژبې د خپل تهذیب نه بغیر ترقي نشي کولی او چې کومو هم ترقي کړې ده نو هغوی په خپله ژبه او په خپل تهذیب او په خپل ثقافت باندې کړې ده نو د دې نن ورځ په مناسبت ټول دا لوز کوو چې پښتو به وایو پښتو به لولو پښتو به لیکو او پښتو به کوو که فرض کا داسې نه نو د دې مطلب دا دی چې موږ د ځان نه منکر یو او کم خلک چې د دې نه منکر دي نو هغه په دې وجه چې هغه په هغه نصاب کې لوی شوي دي کم نصاب چې موږ ژاړو د کم نصاب چې موږ ژړا کوو په هغه نصاب کې دغه خلک لوی شوي دي دا ټول په دې پوهول غواړي تاسو چې کوم خبر شوئ نور ملګري خبر کوي نور ملګري خبر کوي او د دې ورځې د دې لویې ورځې په مناسبت باندې تاسو ټول دا کوشش وکړئ چې په خپل دوکان باندې کې لیکئ نو په انګریزۍ کې به هم لیکئ خو په پښتو کې ورسره لیکئ خپل د پاسه پښتو لیکئ لاندې ورسره انګریزي ولیکئ که فرض که خپل څه خط و کتابت کوي زمونږ د رور سره خط و کتابتي نو رور ته موږ په پښتو کې خط نه لیکو و ځان سره په جیب کې حساب کتاب کوو نو هغه هم په پښتو کې نه لیکو عجیبه باندې خبره ده چې ځان سره هم پښتو نه وایو نو په دې ټولو څیزونو به خپل ګریوان ته سر ورته ننکو نو هله به مسلې حل کېږي او ملک صاحب چې کومه خبره وکړه نو بالکل ټیک وایي د ملک صاحب دا حساسیت چې دی زه ډېر ستایمه زه چې ملک صاحب داسې خلک چې موجود دي نو ټول پښتانه به سم شي خو داسې یو 2-3 نور را پکار دي چې هغوی راشي او هغوی هم خپل کردار ادا کړي نو زه ستاسو ډېره مننه کوم او د حمزه بابا د دې رباعۍ سره بله ستاسو نه اجازت غواړم او وایي چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو
چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو کړئ جګه تر اسمانه مېړنو پښتو کړئ سور داسې تارونه د ملت د رباب کړئ سور داسې تارونه د ملت د رباب چې هره پرده غږ کړي چې پښتو پښتو ډېره